دفاع سرپرست وزیر تورن جنرال طارق شاه بهرامي د یو پلاوي په مشرۍ چې پکې د کورنۍ چارو وزارت لومړي مرستیال لوی پاسوال بارګزي د ملي امنیت عمومي ریاست ولایتي مرستیال متین بیگ په داسې حال کې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې له روانو عملیاتو کتنه وکړه چې د 201 سیلاب قل اردو قمندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري د ننګرهار امنیتي مسؤلینو او قومي مخورو ملتیا کوله. د ملي دفاع سرپرست وزیر په مشرۍ راغلي پلاوي ته د 4مې پلې لواء قمندان بریج جنرال محمد نسیم سنگین له لوري د روانو عملیاتو په اړه مفصل معلومات وړاندې شول. د ملي دفاع سرپرست وزیر لومړی په سیمه کې میشتو ګډو امنیتي ځواکونو ته د ولسمشر نیکې هیلې او احترامات واورول او هم د امنیتي ځواکونو سرښندنې او قربانۍ وستایلې. د ملي دفاع سرپرست وزیر تورن جنرال طارق شاه بهرامي په پچیرګام ولسوالۍ کې روان عملیات بریالي یاد کړل چې په خبره د عملیاتو پر مهال دښمن سیمه پرېښې او له ماتې سره مخ شوي دي. نوموړي د یادو عملیاتو د بریالیتوب راز له امنیتي ځواکونو سره د سیمې د اوسیدونکو همیشنۍ همکاري یاده کړه. د 201 سیلاب قل اردو قمندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري هم د ګډو امنیتي ځواکونو له لوري پیل شوي عملیات بریالي یاد کړل او ډاډ یې څرګند کړل چې د مسؤلیت په ساحه کې به هیڅ چاته د دې اجازه ورنکړي چې ورانکاري فعالیتونه ترسره کړي. د ملي دفاع سرپرست وزیر هغه 6 تنه افسرانو ته چې په دندو کې له ځانه وړتیا ښودلې وه په فوق العاده رتبو او یو شمېر نور منصوبین په ستاینلیکونو او ډالیو وویاړل.